سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. طالبانو د قطر په دوحې ناسته کې د افغان دولت له لوري د ګډون کوونکو پر اوږده نوملړ نیوکه کړې ده. یا د ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د دغې ناستې تنظیموونکي یوازې له کابله د 250 کسانو د منلو پلان نه لري او نه هم په داسې ناستو کې دا ډول ګډون دود دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان دولت تېره ورځ د قطر د دوحې په بین الافغاني ناسته کې د ګډون لپاره د 250 کسانو نوملړ اعلان کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو پیل وغانده او زیاته کړې ده چې دغه عملیات به د افغانانو د بربادۍ او د افغانستان د زیاتې ویجاړۍ لامل شي. دغې شورا په یوې خبرپاڼه کې په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو لورو غوښتي چې د سولې له لاسته راغلې موقع د ټول منلې بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تېره اونۍ د الفتح په نامه د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان وکړ، خو تر دې مخکې افغان حکومت هم د خالد تر نامه لاندې د پسرلنیو عملیاتو اعلان کړی و. له دې سره سم د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دغه دریځه هرکلی وکړ. زلمي خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه کې دې ته په نغوت سره چې په افغانستان کې جګړه باید پخوا درول شوې وای زیاته کړې چې اول باید اوربند او بیا خبرې پیل شي او هره خوا چې مخالفت کوي د تاریخ په باطل لوري کې به پاتې وي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو څو ورځې مخکې د افغان سولې بهیر د ګړندي کېدو په موخه د طالبانو د 11 مهمو مشرانو نومونه د دغې ټولنې د بندیزونو له نوملړه ویستل. د ننګرهار په روداد ولسوالۍ کې د یوه کور د چت او دیوال د راپرېوتو له امله د یوې کورنۍ 2 میرمنو او 2 ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او 2 نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه پیښه په منګل کلي کې تېره ورځ د زیاتو ورښتونو له امله رامنځته شوې ده. له دې سره سم د جلال آباد ښار د 1 ناحیې له شاوخوا سیمو یو بل کس سیلاب وړی دی. ولسمشر غني وایي د ټولو خلکو غوښتنه دا ده چې د کابل سیند حریم باید مشخص او له غاصبینو راوګرځول شي. ښاغلي غني تېر ماښام په ولسمشرۍ ماڼۍ کې په یوې ناستې کې زیاته کړه چې د کابل د اوبو د مدیریت لپاره بیړني پلان ته اړتیا ده څو په 6 میاشتو کې د کابل په سیند کې محسوس بدلون رامنځته شي. ولسمشر همداراز د سیلاب ځپلو پر تشخیص او هغوی ته د بیړنیو مرستو پر رسولو هم ټینګار وکړ. د کندوز پولیسو یو کس د یوې میرمنې د برمته کولو په تور نیولی او یا د میرمنې د هغه له منګولو ازاده کړې ده. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان انعام الدین رحماني وایي دغه کس یا د میرمنه 14 ورځې مخکې په دې پلمه چې میړه ترې پوړه وړی دی برمته کړې وه او په وینا یې پر یادې میرمنې جنسي تیری هم کړی دی. د پولیسو په وینا تورن کس خپل جرم منلی دی. او افغان حکومت په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې پراختیا لپاره ځانګړي امتیازات په پام کې لري. د ولسمشر د فرمان له مخې د کندهار سیمه ییز چارواکي ښځو ته د دولتي ادارو په ازموینو کې د 15 سلنې امتیاز لومړیتوب د مناسب کاري چاپریال او امکاناتو د برابرولو ډاډ ورکوي. په کندهار کې دا مهال نږدې 1000 دولتي پوستونه خالي دي او د کندهار مسؤلینو دا ځل د دې بستونو لپاره د نارینهو ترڅنګ ښځو ته هم بلنه ورکړې څو په ازموینه کې ګډون وکړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.